در محوطه باز در این ولسوالی ده ها ورزشکار جوان با شور و هیجان گرد هم آمدند تا مهارت‌های خود را در نمایش‌های ورزشی به نمایش بگذارند. جوانان ورزشکار برگشته از آن سوی مرز میگویند که امنیت و ثباتی که امروز در کشور حکم فرماست آنان را تشویق کرده است تا دوباره به وطن برگشته و در تربیت نسل آینده سهم بگیرند. امارات راغه زه ډیر خوشحالۍ سره د ایران نه دلته راغلم د خدمت ته شروع کړې ده. الحمدلله د مجاهدینو نه زه ډیر راضي یم. موږ ته ډیر ښه ځای برابر کړی دی، امن دی، جنګ نشته دی، ډیر راحت او خپله خو د اینې چې الحمدلله په سلګونو ورزشکاران را سره دغه ځای پورې راغلی یم. د هر ډول لحاظ نه موږ دلته نمایش ترسره کړه، مثلا نمایش د لرګي او د نمایش د تیږې لپاره د خېټو او نور ملګرو هر رقم نمایش ترسره کړه. ما وسط پایتخت ما در کابل مسابقات داشتیم یک هفته دو هفته پیش که ما خوشبختانه 5 دانه مدال تانستیم بیاریم کلب خود. از سوی هم مسئولان محلی ولایت پروان ضمن تعهد برای رشد بیشتر ورزش در این ولسوالی بر اهمیت سرمایه گذاری روی این قشر نیز تاکید کردند. دغه ځمکه نه ده، دا ځمکه به موږ د یو ورزشي کمپلیکس لپاره تاسو ته منظوره کړو. دا ځمکه به منظوره کړو چې دلته د فوټبال، والیبال، کرکټ، کراټي د هر څه شي لپاره مختلف میدانونه او ګراوندونه جوړ شي چې ځوانان د خپل علاقه‌مندۍ مطابق ښه ورزشي فعالیتونه ولري. همزمان با این مراسم رقابت‌های کرکت میان 14 تیم از ولسوالی‌های دره قربان و مرکز پروان نیز در همین منطقه برگزار گردیده بود که نشان از شور و نشاط فزاینده در میان جوانان این ولایت دارد. با بازگشت نیروهای متخصص و افزایش فرصت‌های ورزشی، امیدها برای ساختن آینده پرنشاط و سالم برای نسل جوان بیش از هر زمان دیگر پررنگ شده است.